اګوره ملګرو چې کله هم یو انسان ته څه حادثه راشي یا داسې څه واقعه ورسره وشي چې د هغه په سوچ او ګمان کې هم نه وي نو دغه انسان پوه شي چې داسې څوک شته ما پسې شاته لګېدلي دي زما د غورځولو کوشش کوي. همداسې واقعه ولی الله سره هم تېره ورځ په جرمني کې وشوه چې یو کس ورباندې ګزار وکړو نو بیا هغې نه وروسته ولی الله چې کوم حرکت وکړو داسې نه وکول پکار چې کوم الفاظ کومې ویډیوګانې جوړې کړې نو په دې باندې ولی الله ته را روان وخت کې ډېر تکلیفونه میلویدی شي. څنګه تکلیف څنګه مشکلات راتلی شي په دې در سره خبره کومه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. ګوره ملګرو هغې نه وروسته بیا ولی الله جنرال مبین ته هم داسې قسمه الفاظ استعمال کو چې هغه نه و استعمالول پکار ولې که هر څه وي د دې خلکو د دغه سیسټم ایسا خو دی ولی الله ته احتیاط پکار دی ولې دې نه زیات مشکلات به نور ورته هم راځي. لکه څنګه نن سبا شیرعلي مبارز ته راغلو په افغانستان کې تاسو وکتل چې زندان ته واچولو نو باید ولی الله ته پکار دی چې ټیک ټاک باندې ډیر زیات مشهور دی، ډیر زیات پاپولر دی. داسې مخالفین شته چې ستا د راغورځولو کوشش کوي نو ولی الله ته په دې ټایم کې ډیر احتیاط پکار دی هم په الفاظو کې هم په خبرو کې.